ها نن منګه لاول پرانایام کو لغونتا او بیا میډیټیشن کو. په دې دوران کې د څه کوي چې تاسو ځان ته یو ساده یا څه شی د سکې دی او په هغې باندې د دې داسې غونډ زیات پرې مه کښېنئ بیخي د پاسه خو داسې چې دا کوناټو دا څوکې به تاړني دغسې پر لت وغځوئ او که خپې هم په هوا کې بره یې پورته وي نو خیر دی، یا خپې هم خوږېږي نو بیا خیر دی، پر لت مه وهئ، بیا دغسې کښېنئ. او که دغسې هم نشي کښېناستی نو چې څنګه دا ساه لري کښېنئ. نو په دې دوران کې چې کله موږ پرانایام کوو، پرانایام وایي د ساګانو اخیستو چې کومه سلسله د هغې ته. نو په دې دوران کې تاسو خپلو ساګانو ته پام کولی شئ. د مثال په توګه باندې ساه کم ځای ته ځي، کم ځای ته رسي، کم وجود کومه برخه ترې متاثره کیږي. ساه پرېښودو دوران کې چې کم دی نو د وجود د کمې برخې نه دا راولاړېږي، هسې خیالي توګه باندې. دا نه ده چې د هغه ځای نه راولاړېږي، خو تاسو ته پته لګي. نو کو 80% او کو 80% او کو 50% چې ستاسو خیال او سوچ راغونډ شي ساګانو ته، نو دا به هم ډېره غټه خبره وي. نو چې څومره هم کېدی شي، نو لاول به دا وکړو، بیا به یو 4 منټه یا 5 منټه غلی کینو، میډیټیشن به وکړو. نو تاسو چې کو دا ویډیو ګورئ نو بس موږ سره په دې کې برخوال کېدی شي. مننه. نو لاول به وکړو د پرانایام دا لومبی پرانایام دا دی چې په دې کې به تاسو دا ښه سپېږمه بنده کړئ او په ګس سپېږمه باندې به ساه راکاږئ. او چې په ګسه سپېږمه یې راکاږئ نو بیا به ګسه سپېږمه بنده کړئ او په ښۍ باندې به یې پرېږدئ. بیا به په ښۍ باندې راکاږئ او په ګسه باندې به یې پرېږدئ. صحیح شو؟ نو دا به لاول وکړو. په دې دوران کې تاسو د خپل ساه د تګ راتګ ته پام کولی شئ. اوس د دې نه پس به داسې وکړو چې ساه به چې کوم دی هغه به بار ته وباسو مکمله، او د یو 2 سکندو دپاره به بیا هغه نیسو او بیا به واپس ساه اخلو. او په دې دوران کې چې کله ساه وباسو نو ستاسو خپله زنه چې کوم ده هغه سینې ته رانږدې کولی شئ داسې، او دا هیډ هم چې کوم دی دا ښه پوره فلټ شي چې ساه وباسلی شي. بیا دغه دوران کې تاسو خپل ساه ته پام کولی شئ چې په وجود باندې څه تېرېږي. خپل وجود پکې نیغ ساتئ، اوږې پکې چې کوم دی نو مه پورته کوئ. دا ټول څیزونو ته پام کوئ. نو دې سره به ستاسو پام راټولېږي په مزه مزه. نو راځئ چې دا وکړو. دا اول به ساه ښه پوره د وجود نه وباسو. بیا یو څو سکنډه نیسئ او بیا ساه اخلئ. چې ساه اخلئ نو سر پکې بره کوئ. که سر نه هم بره کوئ، په دغسې اخلئ نو هم صحیح ده. خو
دا یو اکټیویټی ده چې انسان یې کولی شي په دې دوران کې دوباره. په دې منځ کې په یو څو ساګانې نارمل اخلي د مثال په توګه باندې چې سام به حل کیږي او بیا دوباره. نو ډېر ساعته مې سارولی شي، کله چې ساعته بار وباسه سا نو ډېر ساعتې مې سارولی شي. اوس بیا په دې دوران کې بیا خپل وجود نیغوي چې وجود ته نه راغورځېږي نه، سینه م راغورځېدلې نه وي، کوږې پکې تاسو نیغې وساتئ په مزه مزه دسې. د دې لپاره بیا نور آسنس چې کوم دي هغه ضروري دي، کوم چې موږ کوو فزیکل آسنس چې ستاسو د وجود لچک سیوا شي چې بیا نیغ کېناستی شي. ها، بشیر ته دغه میوټ کا. بشیر دغه میوټ کا، میوټ کا. ها، اوس په دې وکړو چې زر زر به سا چې کوم دی نو پرېږدو، نو پیپړو نه به سا زر زر وباسو لکه یو قسم جټکا، خو ډېره ډېره زوروره جټکا نه، چې جنټلي جنټلي چې ستاسو دا پیپړې چې کوم دي دا پکې وخوځي، وایبریشنز یوشي، خو دومره زورور هم نه او دومره انټنس هم نه چې ځان خوږ کړي. نو معمولی جنټل خو چې لږه جټکایي. په دې دوران کې که وجود تاسو نه وساتئ او وسره وسره په وجود باندې هم پام وکړئ چې سخت نشي دغه نشي، کلاس دلته ږدئ که دلته ږدئ او که دلته ږدئ. دې کې هم تاسو پام کولی شئ کله اکسا د کوم ځای نه راولاړېږي کوم ځای ته رسي. دا که د تشو په زور باندې وشي نو ښه به وي. صحیح شو. اوس د دې نه پس به
منګه دا دوه ګوتې نه دي، دا منځ دوه ګوتې، دا په پرې سترګو کې دي. دا دوه ګوتې چې کوم دي باره په وریځو باندې، او دا دوه ګوتې چې دي کچې ګوتې، دا د سپېږمو سره سپېږمې په مه بندوئ هسې دلته. او دا دوه کټې ګوتې چې کوم دي نو په دې باندې دا غوږونه بندولی شئ. او غوږونه لا مه بندوئ ځکه چې زه خبرې کوم وروسته به یې بند کړو. او بیا به وایبریشنز وکړو. وایبریشن د ساوند، وایبریشن د آواز، د آواز لرزش، لغزش، وایبریشن ویوز به جوړو. نو پای کې موږ ساوند به لکه اواز په بنده خوله باندې به د اواز کوو. صحیح ده. چې زمونږ په دې سر کې په دې د دې سر په دې دا سر داسې وګوره چې دا یو کیویټي ده، یو بکسه ده. په هغه بکسه کې موږ دننه وایبریشنز کریټ کوو. صحیح ده. نو د هغې سره چې کوم د وجود چې کومه سرکولیشن دی د وینې، هغه مو سره ښه کېږي. او مازغو ته هم چې کوم دی نو یو قسمه وخوځي یو وایبریشن سره. نو دا دوه ګوتې په سترګو، دا دوه ګوتې باره په دا دوه ګوتې لاندې سپېږمو سره، او په دې دوه ګوتو غټو ګوتو باندې خپل غوږونه، دا غوږونه دا کڅوړې چې د غوږونو دا دغه چې کوم دي دا بندولی شي. د اواز توقع کې څنګه یې کوو؟ په دې دوران کې وجود چې کوم دی نو هغه راغونډوئ مه، برابر وساتئ، او وایبریشنز هغسې کریټ. نو دا تاسو 15 ځله، شپږ ځله، اووه ځله کولی شئ. اوس دا ده چې په دې دوران کې پکار دی چې ستاسو پام یې ځان ته، خپلې ناستې ته، خپلو اوږو ته، خپلو خوځښتونو ته، د هوا تګ راتګ ته، وایبریشنز ته، په غوږونو کې غنګار شور وي، په سر کې شور وي. دا به ستاسو سنسیټیویټي سیوا کوي. سنسیټیویټي مطلب دا دی پام باندې سیوا کوي. سنسیټیویټي ورته انګریزي کې وایي پام شو، اویرنس هم ورته وایي، موږ ته پام وایو. نو دا پام چې کوم دی دا ایکسکلوسیو نه وي. د ایکسکلوسیو مطلب دا دی چې دا څه ایکسکلوډ کړي نه وي. ستا چې کوم دی خپل چاپېریال ته هم پام وي، خپل وجود ته دې هم پام وي، د ساه تلو راتلو ته دې هم پام وي، خپل خفګان ته دې هم پام وي، خپلې خوشحالۍ ته دې هم پام وي. نو په دې کې ایکسکلوژن نه وي، انکلوسیو وي. او په کومه پام کې چې ایکسکلوژن نه وي نو په هغې کې ابزرور هم نه وي. ابزرور یا کتونکی چې کوم دی نو دا د ایکسکلوژن نه جوړیږي. کله چې ته فوکس شي په یو کار باندې، لکه د میتھمیټکس پرابلم سالو کې، نو په هغې باندې ته فوکس کې، نو په هغې کې بیا یو زه یا یو ځان یا یو ابزرور موجود وي. خو کله چې ستاسو پام ریل چې کوم دی نو انکلوسیو شي، مطلب دا دی چې د تنګې دایرې نه وځي، خور وور شي، پوست شي، جنټل شي، نو ابزرور پکې ختم شي، ورک شي. او دا ټول څیزونه په پام کې نیول دي. دا میډیټیشن دی ستاسو. اوس به داسې وکړو چې یو 15 منټه یا 4 منټه به غلي کینو، او په دې دوران کې خو زه خبرې کوم، خو تاسو سره په اورېدی شئ. او د دې لپاره کوم خبرې چې لکه تاسو د دې کار دپاره نوي یې، نو چې ناسته دوران کې هغه څیزونه خو زه نشم ویلی چې تاسو به څه کوئ، خو صرف اشارې ورته کولی شم. نو که تاسو زما خبرې اورئ نو غلي ورته کښېنئ، سترګې پټې کړئ، او لاس چې څنګه تاسو ته مناسب ښکاري او اسانه یې دغسې کښېږدئ او غلي کښېنئ. خپل وجود ته، خپلو اوږو ته، خپلو سترګو ته، سترګې هم خوځي راخوځي، خپلې ژبې ته، ژبه بره اړم ده که لاندې اړم ده،
خپلو جامو ته په جامو کې چې کوم دی نو ټینشن شته که نشته دی، خپلو خپو ته خپې دې پرلت دې وهلی که خپې دې خوږېږي، یا خپل زړه ته زړه دې تنګېږي، دې خبرې ته چې یاره دا به کله ختمېږي، بورډم ته، هغه څه دي چې ته ورته تله غواړې اوس چې دا زر ختم شي او ته لاړ شي. آیا سوشل میډیا ده، نسوار دي، سیګرټ دي، چای ده، ډوډۍ ده، چا سره خبرې دي، ګپ شپ دی، د ټولو څیزونو ته پکې پام کوه. په دې دوران کې ستا ذهن کې تصویرونه راځي، د ملګري تصویره، د پلار، د مور، د کور، د سکول، د مارکیټ، هر تصویر چې راځي او د هغې سره به احساس هم راځي، ایموشنز به ورسره راځي، د خفګان ایموشن به ورسره راځي، د خوشحالۍ ایموشنز به ورسره راځي، او د کرکې ایموشنز به ورسره راځي. نو دا ټول ایموشنز به ورسره راځي. زړه کې به یو څیز ته بد وی، ښه به وی، د تصویر سره به دا وي. هغه تصویر ته کوم ته په غور وګورې نو چې تا ته یو ځای ښکاري، د یو خبرې سره به یو ځای راشي تصویر، د هغه تصویر او د هغه ځای، د هغه تصویر او د هغه تصویر او د هغه جذبې کېدای شي یو بل سره تړون یم نه، خو مازغې جوړوي. نو دا یو آرټ دی. دا آرټ به ته پخپله کوې، خو دلته ورته زه صرف اشارې د دې لپاره کوم چې تاسو پکې بلد شئ لږه، بیا پکې خپله لامبو وهئ. او په دې دوران کې ستاسو خپل وجود ته پام وي، ځکه چې دا ړومبی شی دی. که ستا اوږې کږي، یا دې بره کړي، یا دې راغونډې کړي، یا دې جامې سختې کړي، یا دې سترګې تختې را تختې او تا ورته پام نه وي، یا دې چې کوم دی نو سټ کته کړی، کوږ کړی، نیغ نه ناست، نو دا ړومبی سټیج دی، پکار ده چې دې ته مونږ پام وکړو. هغې نه علاوه بیا سوچونه تیزی راځي. نو بس داسې وګڼه چې دا ذهن یو سکرین دی او د سوچونو دا لړۍ پرې را روانه ده. سوچونه څه دي؟ خو تصویرونه دي او ایموشنز دي. تصویرونه دي او سره چې کوم دی نو خوشحالي ده، خفګان دی، کرکه ده، او دا څیزونه دي، دا را روان دي او ته ورته ګورې او برخه پکې نه اخلي. نو دغه ایموشنز ټوله برخه اخیستل دي، خو دا پام چې کوم دی نو دا د دغه نه لږ پورته شی دی. نو که ستا دغه ټولو څیزونو ته پام وي چې څه هم راځي ذهن ته، نو راځي دی، نو دا بیا ستا هغه خاموشه ناسته ده، د میډیټیشن. نو میډیټیشن صرف دا خاموشه ناسته نه ده، دا خو چې ته بازار کې ګرځې نو ته دا میډیټیشن کولی شي، خلکو سره خبرې اترې کوې کې هم کولی شي، ځان ته دې پام وي، خپلو خبرو ته دې پام وي، خپلو رشتو ته دې پام وي. خو دا ناسته یوه برخه ده، په دې کې ته بیا دننه چې کوم تصویرونه روان دي هغې ته وګورئ، او کم تصویرونو سره کوم خفګانونه او خوشحالۍ تړلي دي هغې ته وګورئ، کمې کرکې او نفرتونه چې هغې سره تړلي دي هغې ته وګورئ. نو دا ټول څیزونه بیا ته په پټو سترګو ګورئ او وینئ. نو دا یو بې پایه آرټ دی، نه ختمېدونکی، او دا تر 4 منټو پورې، 5 منټو پورې، 10 منټو پورې، نیمه ګنټه، ګنټه هم کېناستی شي. په شروع کې خو ګنټه کېناستل به ګران وي، خو په مزه مزه کېدی شي تاسو وکړی شئ چې نیمه ګنټه، 40 منټه، ګنټه هم کېنئ. اوس به زه هم غلی شم 1-2 منټه.
اوس په مزه مزه سترګې کلاو کوي او دغه زمونږه د میډیټیشن سیشن شو. او بل وخت به د خیر بیا کینو.